اسلام آباد کې د فروری په 28مه پښتانه شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو او هنرمندانو ته ایوارډونه ورکړل شول. د امن ایوارډ په نوم د دې دستوري تابع د نوي ژوند په نوم د امن لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم کړې وه. د پښتنو په سیمه کې داسې ایوارډونه چې دي د هغو اجرا ډېره ضروري ده چې پښتانه لیکوال چې دي، هنرمندان چې دي یا فلم سازانو دا چې دي د دوی د کار ستاینه وشي، او په خاصه بیا په یو داسې دور کې چې ترهګري ډېره زیاته ده. د پښتنو سیمه چې ده بیخي ویر غوغا پکښې ده، بدامني ده، ټرریزم ډېر زیات دی. پښتانه د یو بل سره د یو بل نه لرې دي، باید چې رانږدې شي. داسې ایوارډونه چې دي هغه په دا لړ کې ډېر لوی کار کولی شي، ځکه د نوي ژوند چې د امن ایوارډ دی د دې ستاینه پکار ده. په نوي ژوند امن ایوارډ کې د 100 نه زیاتو لیکوالانو، خبریالانو او هنرمندانو ته ایوارډونه ورکړل شول. په هغه دور کې کم وخت کې چې زموږ په سیمه باندې ډېره بدامني وه، نو د خلکو قربانۍ کړي دي او د خلکو د هغې مقابله د خپل هنر په زور کړې ده او په ولس کې بیداري راوستې ده او د وطن د حفاظت لپاره دوی خپلې ترانې لیکلي دي، ویلي دي او خورې کړي دي. نو دا هغه خلک دي چې دوی ستایل، د دوی قدرول ډېر زیات ضروري دي. او د نوي ژوند چونکې یو داسې تنظیم دی چې ډېر بیدار مغزه خلک دي، ژوندي خلک دي، نو هغه هوښیارو ژوندو خلکو چې دی هغوی دا کار وکړو او دا ایوارډونه ورکړل. نو زه دا ګڼم چې خپل فنکاران ستایل، خپل فنکاران روزل چې دي دا د وخت ضرورت دی او دا په ولسي سطح هم پکار دي، په حکومتي او دولتي سطح هم پکار دي. دې دستوره کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پښتنو مشته سیمو په سوونو کسانو ګډون وکړو چې پکې نامتو شاعران او هنرمندان شامل وو.